د نن ورځې مهمې پیښې، تازه، مهم او ډېر لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډه کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. هند پوځ د هند د پوځ نوي مشر وایي چې په کشمیر کې د ترهګرو لټولو لپاره به د پاکستان لوري ته هم ور واوړي او دا حق دوی لري چې هر ځای ترهګر په نښه کړي. د هند د پوځ نوي مشر جنرال منوج موکند ناروان تېره ورځ خپله دنده پیل کړه. سالنګ لویه لاره د واورې ښویېدو او تیز باد له امله د ټیلري موټرو پر مخ وتړل شوه. سالنګ لویه لاره د هندوکش لوړ غرو ترمنځ له یو تونله تیریږي چې 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه لویه لاره د هیواد مرکز له شمالي ولایتونو سره تړي. د نیمروز امنیه قومندانۍ وایي چې د جرمونو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 2 تنه داسې تعویضګران نیولي چې خلک یې له دې لارې تیر ویستل او هغوی ته یې مالي او ځاني زیان اړوه. بهرنیان په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه وایي چې په تیر 2019 میلادي کال کې په دغه هیواد کې ټول ټال 23 بهرني پوځیان وژل شوي دي چې زیاته برخه یې امریکایان دي. د ناټو له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پوځیان د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د جګړه او امنیتي پیښو پر مهال وژل شوي دي. اروزګان د امنیې قومندانۍ په چوکاټ کې یو 80 کسیزه قطعه جوړه شوې ده څو په ترینکوټ ښار کې د جرمونو او خپلسریو پر ضد مبارزه وکړي. د اروزګان امنیه قومندان مل پاسوال خطاب خنجري وایي دغه 80 کسیزه قطعه د دې لپاره جوړه شوې څو په ښار کې د هغه کسانو پر وړاندې مبارزه وکړي چې ګډوډي او خپلسري کوي. کابل او کندهار لویه لاره د کابل کندهار پر لویه لاره باندې د سلګونو بار وړونکو او مسافر وړونکو موټرو چلوونکو لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او کاربندیز یې لا هم روان دی. د سلام وطندار د راپور په اساس دغه موټر چلوونکي چې له 6 ورځو را په دې خوا یې کاربندیز اعلان کړی ادعا کوي چې په لویو لارو باندې پولیس ورسره ناوړه چلند کوي او باج ترې اخلي. چاپیریال ساتنه د چاپیریال ساتنې ادارې د کابل د هوا د ککړتیا د مخنیوي په پار یوه کوچنۍ هڅه کړې ده او د مکروریان د مرکز ګرمي دستګاوې له تیلو نه غازو ته اړولې دي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا د مخنیوي په پار د کابل ښاروالۍ د اړتیاو پوره کولو او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په موخه د مکروریانو د مرکز ګرمۍ دستګاوې به له دې وروسته تیل نه کاروي او پر ځای به یې اوبلن غاز کاروي. ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د دوی له لوري د 2020 میلادي کال لپاره د جوړ شوي پلان له مخې 233 میلیونه ډالرو مرستې ته بیړنۍ اړتیا لري چې د جګړو او طبیعي پیښو څخه متاثره 7 میلیونه او 100,000 افغانانو سره بشري مرستې وشي. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې د دې ډلې او امریکا د استازو ترمنځ د سولې د خبرو راتلونکي پړاو په څو راتلونکو ورځو کې بیا پیل شي. د طالبانو یو معتبرې سرچینې په اړه ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر هغه پلاوي چې له مشرتابه سره د سلا مشورو لپاره تللي وو اوس بیرته قطر ته ستون شوي دي. سمنګان راپورونه وایي د سمنګان ولایت د دریسوف بالا ولسوالۍ په برج حسني سیمه کې د غره ښویېدو له امله 40 جریبه ځمکه تخریب شوې او شاوخوا 100 د استوګنې کورونه یې له خطر سره مخ کړي دي. د دې ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د تیاري رئیس صبغت الله سیاسي وایي د یاد غره لمن له تیرو 8 ورځو راهیسې په تدریجي ډول شاوخوا 150 متره ښویېدلې ده. په کابل کې د خیرخوا سوځېدلي مارکیټ هټیوال وایي حکومت په تیرو 14 میاشتو کې د یاد مارکیټ پر ځای د کمپلیکس جوړولو ژمنه پوره نه کړه خو چارواکي وایي چې راتلونکي پسرلی به یې کار پیل کړي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا بندیزونو په تیرو 2 کلونو کې ایران ته 200 میلیارډ ډالر تاوان رسولی دی. حسن روحاني دغه څرګندونې نن په پلازمینه تهران کې د ریلګاډي د یوې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې وکړې. په عراق کې ایران پلوه شیعه ملیشو ولسي خوځښت خبرداری ورکړی چې په ټول هیواد کې به د امریکا پوځي اډې محاصره کړي. د فاریاب د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست وایي په پام کې لري چې په روان ژمي کې د دغه ولایت پر 440 جریبه ځمکه د میوو نوي بڼونه جوړ کړي. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې د دغه بڼونو د جوړولو لړۍ د 10500 مسمرو نیالګیو په ویش سره پیل شوې ده.
د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه مظاهرچیانو لخوا د امریکا پر سفارت تر یرغل سمدستي وروسته امریکا په منځني ختیځ کې د 250 نورو ځواکونو ځای پر ځای کولو اعلان کړی دی. بلخ راپورونه وایي چې د بلخ په څو ولسوالیو کې په لسګونه دولتي عسکرو د طالبانو پر ضد له وسلوالې جګړې لاس اخیستی دی. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د تسلیم شویو کسانو د انځورونو په خپرولو سره ویلي چې دغه عسکر او پولیس په دولت آباد، شولګرې، زارې او کشندۍ ولسوالیو په مربوطاتو کې د دوی د جلب و جذب کمیسیون په هڅو او د حقایقو په درک کولو سره له خپلو دندو لاس په سر او له دوی سره یو ځای شوي دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه ورته تازه او مهم خبرونه واورئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.